جی د ژغ قدرمنې نن په ونه کې پاولي ور باندې د سالار چای په نومه باندې یو برانډ لانچ شو. یوه وړه انډسټري کارخونه چې کومه دو هغې افتتاح نن په ونه کې وشوله. سمال انډسټري د وړې وړې کارخونې د علاقې د پوره څومره د دغې اهمیت دی دا میش دلته د مختلفو مشرونو سره جمع وکړله. نو دوی میش ته وویل موږ په ونه کې په چار دادو چې موږ په دا خبره باندې خپل چې څومره سټیک هولډرز دي څومره د موږ بزنس کمیونټي دو په دا کې موږ دا اویرنس پیدا کړي چې څومره موږ سمال سکیل انډسټریز نو لګوي په ونه کې تر هغه پوره د موږ د بیروزګارۍ ختمه بالکل ناممکنه ده. ان امپلایمنٹ ختم کول واحده ذریعہ دا دو چې د موږ څومره بزنس کمیونټي دو موږ څومره صاحب نصاب خلک دی چې دلته خپل سرمایه انویسټ کو د سمال سکیل انډسټریز ولګوي دغه فائدہ دا چې ان امپلایمنٹ ختم شي چې ان امپلایمنٹ ختم شي موږ معاشي خوشحالي روشي معاشي خوشحالي سره امن لازمي دی دا ارچی ور سره او زه ټول سټیک هولډرز ته مو دا اپیل وی چې په دا حواله باندې په خپل کمیونټي کې په خپل علاقہ کې اویرنس پچار دی. دا کې شک نشته چې کوم وطن کې د صنعت او د فیکټرۍ سوچ وي د چا یا کوم علاقې کې جوړ شي دا که شاید هغه سړی نه چې څوک هغه فیکټرۍ جوړه کړي بلکې د سره لاس شل سل پرې نور بېروزګاره کسون په روزګار شي هغه کورونه ورسره ابود شي نو چې څومره په دا علاقه کښې داسې وړې فیکټرۍ یا په غټه سطح هم د فیکټرۍ جوړې شي دا د علاقې د پوره یو ډېره ښه د کامیابۍ زیری دی. نو یقینا چې ډېر خوند یې هغه چې د میش په ایریا کې دغه شی ولګېده خو په چار دادو چې میش ته د دغې د انډسټرۍ د لګولو سهولیات راسکو خاص کر بنیادي مسله د میش څخه د بجلي چې میش ته بجلي میلاو شي د میش په قوم کې د میش په نوجوان کې دا صلاحیت شته او چې په کوم معیشت د خپل خورې نه هوي هغه خوره کې امن هر دروي د میش د وزیرستان په امن کې بنیادي کردار د دغه خلک معیشت د خپل خورې نه د زراعت سره تعلق لري. اوس که چېرته د میش انډسټري هوا لګېږي څه په دا ایریا کې نو د میش خود کفیل شي د میش نوجوانو په پنجاب کې چوکیداري نه کو بهر ملکینه تو نه درمي دولت او د میش قوم پر روزګار باندې هوي نو په چار دادو چې سرکار میش ته د دغه د پوره سہولیات راسکو بجلی راسکو امن راسکو مشرونه خبره تو سوار بدل چې دی وویل چې کا میج علاقہ خوشحالي وستل غوړي میج علاقہ بودول غوړي نو ضروري دو چې په علاقہ کې میج سمال انډسټري یعنی وړي وړي کارخونه چې کومې دي میج هغه ولګوي میج د کارخونه چې کوم د دلته دا وړه کارخونه چې جوړه کړې د یو مالک چې کوم د عبد الله د یغه نه پښتنه وکړه چې تو دا کارخونه په کوم سوچ باندې دلته جوړه کړه د ژغ نوستا وویل د وزیرستان خلک د میش نه فایده واخلي میش د سرمایه جوړه کړې په وزیرستان کې چې وزیرستان کې استعمال کې فیکټرۍ ولګایي چې موږ سره 10-12 مزدوران دي چې 10 کارخونې نور راغلي وای په وزیرستان کې د غوړۍ میل وای موږ ته دا بودی چې کومه موږ وکړه دا موږ ته د پنجاب خلکو نه نه وروړي د پېښور ولې نه وروړي چې زه خپل همت نه وکړم موږ د ټول سرمایه‌دار نه دا درخواست د اپیل مده چې اسلام آباد ته نه ځي او بهرحال چې په اسلام آباد کې وزیر سړی سرمایه جوړوي اته وروړي په ونه کې د استعمال کو چې میش د ونه غریب خلک فایده زنه جی د ژغ قدرمنې د عبد الله خبره تو سوار د لغاداوی چې مودا سرمایه دولت په وزیرستان کې ګټلې دو نو په چار دادو چې سرمایه ز دولت ولګاوم د مود سرمایه نه دلته چې کوم نور خلک ته ونه د علاقہ وزیرستان دغه ته فائدہ ورسي نو کچیر د میش د ټوله سوچ په دغه رنګ شي چې میش لاره بار سرمایه کیما استلې دو هغه واپس روننه بوسي نو ونه چې کوم د وزیرستان چې کوم د دو په کامریزه کې د خوشحالي طرف ته لور شي او کچیر میش د سرمایه دل نر نه بوسي لاره باره بنگلې بلډینګونه جوړوي نو دغه مقصد دا دی چې میش د خپل وطن سره غداری کی. یک وزیر ژغ نیوز ونه